سوال بیلو جی زما سوال داو چې زمونږ پاکستانی ولاړ شي التاب سلويخ 50 کاله تیر کی چې واپس راشي هغه ته بوډۍ خزه میلاویږي او لوپرن بچی ورته میلاویږي. رحمان صاحب حقیقی ہے میں نے یہاں پر موجود ہے اور یہاں میرے بیک پر دیکھ رہے ہوں گے بہت بڑی پبلک یہاں میرے بیک پر موجود ہیں. آج سہیل افریدی صاحب کے لیے آئے ہوئے ہیں, یہ نوشہرہ سے میرے یہ لڑکے سوری میں نے تو ان کو وہ بات وہی کی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے آج کل نوجوانوں کو زیادہ پریفر کر رہے ہیں اور زیادہ تر جو کم آمدنی والے لوگ ہوتے ہیں ان کو زیادہ اوپر لے کے آتے ہیں. تو آپ نے تو نہ وزیر بننا ہے نہ سی ایم بننا ہے نہ وزیر اعلیٰ بننا ہے, پھر بھی آپ خان صاحب کے لیے آتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں, کیوں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم بول دے شکر ہے جی ینگ لڑکوں کا بنا رہے, ہم نے ٹکٹ کے شوقین ہیں نہ بڑے, ہم تو ایسے بھی بڑے اللہ کا رحم ہے سفید داڑھی ہے. ہم عمران خان پہ ایسے عشق بن گئے. میں 50 سال کا بند ہوں, ہمارے میں 2 سٹنٹ لگائے. ہم جب بھی عمران خان کے بہنوں کا ملاقات کا دن ہوتے تو ہم 6 مہینے سے ہریالی کا سفر کرتے رہتے نوشہرے سے. ہم بالکل خان کے ساتھ پہلے بھی کڑے تھے, ابھی بھی کڑیں گے, جب تک ہم زندہ ہیں تو خان کے ساتھ کڑے رہیں گے. خان صاحب کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں, آپ آرڈر کرو ہم کر لیں گے. ہم نے نہیں آرڈر کرنا, خان صاحب کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ خدا کی قسم ہم جان بھی دے سکتے ہیں. تو یہ جان تو جتنے بھی لوگ ہیں مطلب خان صاحب کے ساتھ عشق کرنے والے, میں تو اگر یہاں سے 500 کلومیٹر بھی کسی دور بندے کا انٹرویو کرتا ہوں وہ بھی کہتا ہے میں خان صاحب کے لیے جان دے سکتا ہوں, لیکن احتجاج کے لیے پراپر نہیں آتا. وہ ہم پورے 6 مہینے جو نہیں آتے تو آپ کو پتہ, جب پہلے آپ نے ایک سوال کیا جو بھاگے تو لوٹے تھے, لوٹے تو ہمیشہ بھاگتے رہتے ہیں. جو مفاد پرست لوگ ہوتے وہ بھاگتے, جو صحیح ایماندار ہوتے وہ کبھی نہیں بھاگے گا. جب صحیح پٹھانے ہوگا وہ مر تسلیم کرے گا, وہ بھاگنے تسلیم نہیں کرے گا. زبردست ہو گیا. ایک اور اوورسیز ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی فیاض احمد صاحب, یہ قطر سے تشریف لائے ہیں, قطر سے خالی ہاتھ آئے ہیں پہلی دفعہ. حالانکہ جب بندہ جاتا ہے تو ساتھ کچھ لے کے جاتا ہے. ورکروں سوری میں کیا کر رہا ہوں جی, قطر سے آئے ہیں, اوورسیز ہے, خان صاحب کے لیے آئے ہیں جی. جی یا کنا بولے وہ یا کنستین پر ہاتھ بھی پھیلے تو آپ کا شکریہ, آپ ہمارے انٹرویوز اکثر کیا کرتے ہیں. بطور اوورسیز میں 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں. آپ نے مختلف سوالات کیے, مجھ سے اس کا جواب دیتا ہوں. آپ نے کہا کہ خان صاحب کے علاوہ کسی اور کے ساتھ جانے کا ارادہ ہے کہ نہیں؟ ہمارا جواب ہے ایبسولوٹلی ناٹ. زبردست ہو گیا, کبھی بھی نہیں, سوچنا بھی نہیں. دوسری بات یہ کہ ہم بطور نظریے کے ساتھ ہم کڑے ہیں. کیوں کڑے ہیں؟ کیونکہ عمران خان نے ہمیں وہ شعور دے دیا جو بڑے بڑے تورم خان نے نہیں دیا تھا. اچھا آپ اوورسیز ہیں نا؟ جی. تو اوورسیز یعنی کہ بننے کے لیے آپ سمجھتے ہیں بڑی پرابلم ہو رہی ہے. پاکستان سے جو لوگ جا رہے ہیں اور پاکستان کا سہارا بننا چاہتے ہیں, اپنے والدین کا سہارا بننا چاہتے ہیں, ان کو روک لیا جاتا ہے ایلے بہانوں سے, ان کو ریجیکٹ کر کے گھر واپس بھیج دیا جاتا ہے. ایسا ہی ہو رہا ہے, میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے. 3 مہینے پہلے جب میں آیا تھا تو FIA والے نے اٹھایا, FIR بھی ہوئے تھے, پھر اڈیالہ جیل میں بھی اٹھایا گیا, 2 راتیں میں نے ادھر بھی گزاری ہے. ٹھیک ہے. پھر ابھی جب میں گیا قطر تو جانے کے ٹائم کچھ نہیں تھا, جب واپس آ گیا تو ایئرپورٹ پہ روکا گیا کہ آپ ابھی پاکستان تو آ گئے ہیں لیکن آپ جا نہیں سکتے, آپ دوبارہ نہیں جائیں گے, دوبارہ نہیں جا سکتے. تو میں نے کہا مشکل نہیں ہے, کیا جرم ہے؟ بولتا ہے تم عمران خان کے ساتھ ہو, عمران خان کے لیے ویڈیو بناتے ہو, مقتدرہ اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولتے ہو, یہ بولنا بند کر دو. میں نے کہا ایک جان ہے, جان جانی ہے تو ویسے بھی. اچھا اس کا مطلب آپ نے اتنا کما لیا کہ اب دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں ہے؟ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, پیسے تو اللہ کی طرف سے بہت دیا ہے اللہ نے, آنے جانے والی چیز ہے, پیسہ آئے گا بھی جائے گا بھی, اس کا کوئی وہ نہیں ہے. عزت مند پختو کې لګه خبره کول غواړم, دا اورسیز دی سپیشلی د قطر کې پاتې شوی دی او قطر کې دا ډیره ګټه کړې ده. خدا راته وایي زما خپل یو سوال دی کنه چې اورسیز جوړ شي دې ځای نه لاړ شي په غریبۍ کې اول وسره 10 روپۍ جب کې نه یو سیګریټ هم د بل نه لي او اسکی لکه زما خو بل بیا چې هغه خشي او واپس زی راځي پس راشي نو هغه ته بوډۍ خزه میلاو شي او لوفر بچي ورته میلاو شي. نه دا څنګه پاکستاني قوم ډېر همتدار دی او خاص کر پښتون قوم. دی زما اورسیز ټول ملګرو ته چې څومره یا دلته دي کم سټوډنټ دي کم مالکان دي هغوی ته زما دا ریکویسټ دی چې 3 خبرې دي په پردیس کې, تعلیم, ژبه, هنر. د جمع مطلب دا چې لینګویج او هنر لکه سکلز دي کنه, د هنر یا ته ډرایور یا میکینیکل انجینیر یا سرویر یا لکه مختلف فیلډز دي, د کمپیوټر ساينس تا ویلې دي نو لکه دې جنا باقاعده تیاری کوي. لینګویج مطلب دا نه دی ته صرف پښتو اردو یا د کمدن انګلیش ویل شي, موسٹ عربی چې دا عربک زبان دا اوم از د کول پکار دی, کمپیوټرایز لیکل داغه کمپیوټر کې چې کمدن داغه. زما سوال بیلو جی, زما سوال داو چې زمونږ پاکستانی ولاړ شي التاب سلويخ 50 کاله تیر کی چې واپس راشي هغه ته بوډۍ خزه میلاویږي او لوپرن بچي ورته میلاویږي. پدې کې یو خبره ده, تبه همت کې زه به تور ډرایور د دې ځنه تلو ما, زما د ګاډي مالک شو, زه د ګاډي مالک د ګاډو مالک ما الحمدلله, زما خپل شوروم دی نو تبه ریکس علي
چې ته ریسک نشي غشته ته سم نشي کولای. زه سالور کاله ډرایور ما او ما الته زده کړو چې الته آنلاین بزنس دی د گاډو ډیلینګ ډیر آسان دی او ډیر یو خپل پراپر قانون هغه جوړ کړی دی د لپاره لیګل. نو بس ما هغه فالو کړو رالم پاکستان ته او په بزنس ویزا لاړم. دا شپږ کاله ما روزګار وکړ الحمدلله. ما 50 کاله چې کوم مزل یو څونه په عمران خان د لپاره ولګولې دا د پیسو مول نشته دغه لپاره دا په دې لالچ باندې په دې لالچ چې ما ته ټیکټ میلاو شي زه MP MNA جوړ شم. نه دا ګول زمونږ نه دی. عمران خان دا لالچ نشته بالکل. ولې MP MNA چې جوړ شي نوخار کې خنه ده یاره داسې کار دی زمونږ لپاره پهلا پیورټي د عمران خان رهایی ده. دا غي نه پس د حلقې عوام چې نه غي پوي دي په دې باندې چې څوک مونږه آینده خپل MP MNA جوړو. لکه دې کې داسې دا چې عمران خان قوم له شعور ورکړی دی اوس د غلط سړی او د سم سړی پہچان عوام کولی شي. ډیره مننه. و ملي دا